د کورونا مرض د چین په ووهان ښار کې په هغې علاقه کې پیدا شو چې هلته د بحري حیواناتو د مأکولاتو هوټلونه وو. په هغې کې نور بري حیوانات هم میلاوېدل او په هغې کې قسمه قسم نجس او پلید هغه څیزونه چې زموږ په دین کې حرام دي هغه پکې خرڅول کېدل. هلته د خنزیرانو غوښې وي، هلته د ماښام خاپیرکي وو، هلته چینجي وو، هلته نور قسمه قسم حشرات انسانانو د ځان دپاره برابرول چې د دوی خوراک وګرځي. الله سبحانه وتعالی دا مرض هم د دغې څیزونو نه دې خلقو ته منتقل که، ولې یوازې هغوی کفر نه کو، یوازې هغوی ظلم نه کو، بلکې په دغې ظلمونو کې عامه نړۍ واقع وه. الله عز وجل د دغې ځای نه دغه مرض نورې دنیا ته خور که او منتقل یې که. نن د دې مرض نه یوازې چین متاثره نه دی، نن د دې مرض نه یوازې ووهان متاثره نه دی، نن د دې مرض د وجې نه استرالیا، امریکا، ایټالیا، ایران، عراق او سعودي عربستان او فلپین او داسې قسمه قسم د نړۍ هیوادونه دا متاثره دي. او خبره د افغانستان دروازو ته را رسېدلې ده. د افغانستان په درشل باندې خبره ولاړه ده چې هغه ایران دی. اسلامي امت ته د دې ضرر ورسېده، تکلیفونه ورته ورسېدل او موږ او تاسې افغانانو د پرون ورځې نه د یو لوی تکلیف احساس کړی دی. که څوک میډیا مطالعه کوي، وزارت خارجه د سعودي فرمان صادر کړی دی چې د اسلامي هیوادونو نه هغه چې متهم دي په کورونا باندې نور پروازونه سعودي عربستان ته بند دي، که هغه د سیاحت دپاره او که هغه د عمرې دپاره او که هغه د نورو مطالبو دپاره. پرون پرواز د افغانانو په مخ باندې تړل شوی دی. پرون ایرپورټ ته مومنان تللي وو د عمرې د ادا کولو دپاره، ولې د ایرپورټ نه راستانه شوي دي ځکه د چهارشنبې د ورځې دغه رپورټ شایع شو. دا موږ او تاسې ته د دې مرض عاجل یو اثر راورسېده او الله مکه که دا مرض په موږ او تاسې باندې عملا راشي، بیا به د هغې آثار ډېر زیات وي او ډېر به منفي وي. ایمان والا مصیبتونه الله عز وجل راولي، تکلیفونه او مرضونه الله رب العالمین راولي. دې دپاره راولي چې دا بندگان رجوع وکړي الله عز وجل ته، الله رب العالمین ته تضرع وکړي، الله رب العالمین ته وجاړي او الله ته فریاد وکړي. که مصیبت ستا د التجا او ستا د تضرع او ستا د جړا سبب وګرځېده، دا مصیبت نه دی، په حقیقت کې رحمت دی، په حقیقت کې د الله عز وجل نعمت دی. ولې که چېرته مصیبت راغی او تکلیف راغی او بیا هم ته الله ته ور ونه ګرځېدلې، الله ته په توبو نه شولې، تضرع دې ونه کړله، الله رب العالمین ته د جړا او فریاد ونه کړه، نو دقه بیا حقیقي مصیبت دی، دا بیا عذاب دی چې الله عز وجل په یو قوم باندې راولي. الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي ولقد ارسلنا الى من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الله وی منګه پخوانو امتونو ته ډېر پیغمبران ورولېږل، د پیغمبرانو هغوی له د دین خبره وکړله، وحی ورته بیان کړله، خو دې خلقو د پیغمبر سمه ونه منله، د پیغمبر مخالفت یې شروع کړه، د هغې مخې ته ودرېدل، د هغې مقابله یې شروع کړله. نو الله عز وجل فرمایي ما ورسره څه وکړل؟ فاخذناهم بالبأساء، ما راونیول دوی لره په مالي تکالیفو باندې، اقتصادي حالات مې وله خراب کړل، فقر او غریبي او په ذلت کې مې واقع کړل، په روپۍ پسې بړندېدل او په رزق پسې بړندېدل. دا مالي او اقتصادي مشکلات او بحرانونه چې راځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت د وجې نه، د هغه د احادیثو د غورځولو د وجې نه نن په امت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرماني خوره شوې ده او په سترګو باندې هغه لیدلی کېږي. کوم یو شؤون د ژوند دي زموږ او ستاسې چې هغې کې به د رب العالمین نافرماني نه وي، هغې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مخالفت نه وي، غمونه او دردونه د پیغمبر مخالف وګرځېدل، ښادۍ او خوشحالۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالف وګرځېدلې، زموږ جامې او زموږ لباسونه د پیغمبر مخالف وګرځېدل، او زموږ تجارتونه او زموږ کاروبارونه دا د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو خلاف وګرځېدل. فاخذناهم بالبأساء والضراء، والله عز وجل فرمایي په بدني تکالیفو مرضونو باندې مې راونیول،
لعلهم يتضرعون. دې دپاره چې دوی الله عز وجل ته تضرع وکړي. دغه مرض چې الله عز وجل راوستی دپاره د دې راوستی دی چې چینایان او ټول انسانان الله رب العالمین ته التجا وکړي، الله رب العالمین ته تضرع وکړي، الله ته راوګرځي او توحید قبول کړي، رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول کړي او قرآن ته ور وګرځي. او د دغې حالاتو نه مخکې چې په چین باندې راځي د یغور مسلمانانو سره چینایانو کومه وضع وکړله، په دغې مسلمانانو باندې هغوی قسمه قسم ظلمونه وکړل او د هغوی نه جیلونه ډک کړل او د هغوی بچې یتیمانان کړل، د هغوی د زنانو توهین او بېعزتي وکړله، د قرآن د لوستلو پابندي ورباندې ولګوله، مساجد یې ترېنه معطل او بند کړل او قسمه قسم اذیتونو سره مسلمانان د هغوی د وجې نه مخامخ شول. دا یوازې په چین کې دا کار نه، دا کار په سوریا کې، دا کار په ویتنام کې، دا کار په نوره نړۍ کې د مسلمانانو سره د اهل سنت والجماعت سره کېږي. د دې د وجې نه دا مرض په یو ځای باندې ورنه ودرېږي. دا به خامخا راځي هغې ملکونو ته چې هلته په مسلمانانو باندې ظلمونه کېږي، هلته په مسلمانانو باندې زیاتې کېږي، هلته د الله عز وجل او د نبي صلی الله علیه وسلم نافرماني نه کېږي. هغه ملکونه دې ته اماده شي، تیار دي شي، ولو که دا په باډر کې دیواله موکي که نه تر اسمانه پورې، خو دا مرضونه الله عز وجل منتقل کوي. ته تعجب وکړه چې چین او کاناډا په خپل منځ کې ډېره فاصله لري، یو په یو ځای کې او بل په بل ځای کې، لیکن د چین نه دا مرض کاناډا ته چا منتقل که؟ دا الله عز وجل منتقل که. دا امریکا متحده ایالاتو ته چا منتقل که؟ دا الله عز وجل منتقل که. هغه الله رب العالمین چې دغې هېوادونو ته منتقل کړی دی ما او تا ته منتقل کوي. که ظلم موږ پرې نه ښوده په اسلامي امت باندې، زیاتې موږ پرې نه ښوده په اسلامي امت باندې. وګورم څومره مسلمانان تعذیبېږي، څومره مسلمانان تکلیفېږي، د څومره مسلمانانو بچې یتیمان پاتې کېږي او څومره مسلمانان په قسمه قسم خبرو باندې سکنجه کېږي او هغوی فقط د اسلام په وجه باندې او فقط د دین په وجه باندې. دا ظلمونه چې په هر هېواد کې شوي دي. یاد ولره چې کورونا هغې ته وررسېدونکې ده او الله عز وجل دا د هغې خلقو دپاره عذاب ګرځوي چې د رب نافرمان دي، ولې که یو مؤمن پکې د منځه لاړ د هغې دپاره بیا عذاب نه دی، د هغې دپاره د الله رب العالمین رحمت دی.